पिंक टोपाज द काटलंग په دنیا کې مشهور دی. دا قیمتي کاڼي دا ټول لکه په دې علاقو باندې لکه موجود دي. مهرباني سردار صاحب، کاڼي مختلف قسمونه دي. هغه کې ځینې انډسټریل منرلز ورته ویلی شي، هغه کې سوپ سټون وغیره دا کاڼي راځي، ماربل شو. یو دا دي او یو څه کوم دي هغه پریشس او سیمی پریشس سټونز ورته یي، جیمز ځکه ورته ویلی شي چې هغه پریشس وي، هغه قیمتي وي. او پاکستان د جیمز او د انډسټریل منرلز په حوالې سره الله تعالی دا ډیر ریچ پیدا کړی دی. مو سره پاکستان کې هر قسم تقریبا کاڼي شته، انډسټریل هم شته او جیم سټونز ته کوم جیولري کې او ډیکوریشن دپاره استعمالیږي دام شته. او د دنیا کې کوم لکه کیټګریز دي، سټینډرډز دي، د هغه په مطابق لکه پاکستان کې ډیر اعلی کوالټي والا جیمز ملاویږي. فرض کړئ کشمیر دی، کشمیر کې د کشمیر روبي، یاقوت او سیفایر، نیلم څه ورته یي، او همداسې ټورملین دي، بیروج ورته ویلی شي که نه. نو دا د ټاپ کوالټي والا او ډېر ښه کلر والا دا کشمیر کې ملاویږي. همداسې د مو پښتونخوا طرف ته لکه کاټلنګ دی، د کاټلنګ ټوپاز پوکراجم څه ورته ویلی شي. د پینک ټوپاز د کاټلنګ په دنیا کې مشهور دی. دا ټوپاز یو داسې کاڼی دی چې دا هارډ هم دی او دنیا کې مختلف ملکونو کې دا پیدا کیږي. پاکستان کې په ناردن ایریاز کې هم شته، خو د کاټلنګ والا کمال دا دی چې د ټوپاز وخت سره دا لږ کلر بیا کمی. نو د کاټلنګ والا هارډنس هم ښه دی، د دې لسټر مو ورته لش پش وایو، آی ډېر مزیدار دی او بیا مخصوص کلر پینک دی کې راځي چې هغه ډیوریبل هم دی او ډېر ښایسته پینک دی. نو دا دنیا کې ډېر مشهور دی. همداسې د سوات والا زمرد دی، ایمریل دی، ډېر ښه کلر والا ایمریل په سوات کې ماینینګ کیږي. ناردن ایریاز ډېر ریچ دي، هغه کې تقریبا یعنی تاسو که د ګلګت او د سکردو دا څومره سلسلې دي، د هندوکش والا، هیمالایاز والا یا د کراکورم والا، هغه ټول ریچ دي. هغو کې روبي، ایمریلډ، ټوپاز او ډېر مختلف قسم جیمز، هغه کې پریشس او سیمی پریشس سټونز ملاویږي. خدا یوه خبره دی سردار صاحب، دې بزنس ته لکه اوسه پورې د صنعت یا د انډسټري درجه نه دی ملاو شوي. هغه د ریاست ذمه داري دی او دې وجې نه د دومره غټې پیمانې باندې دا ماینینګ کیږي، دا کاڼي روزي، خو حکومت ته څه فایده نه راسي ورسره. او همداسې ولس ته هم څه کومه فایده پکار دی، هغه فایده ولس ته هم ورسره نه راسي. نو که دا دې دپاره څه قانون جوړ شي او ریاست دې ته توجه ورکړي، نو دا د یو انډسټري شکل اختیارولی شي او ډیره غټه زر مبادله پاکستان ته د عربونو ډالرو زر مبادله پاکستان ته ملوي شي. قیمتي کاڼو په باره بس دا ووایم چې پاکستان خاص کر
خیبر پختونخوا او ګلګت بلتستان او کشمیر دا لکه دې کې په لوی پیمانې باندې دا قیمتي کاڼي دا ټول لکه په دې علاقو باندې لکه موجود دي او دې کې بیا مطلب دا دی کوم یو جیم سټونز دي او بل انډسټریلز منرلز دي هم دا انډسټریل منرلز نه ډک دي او هم جیم سټونز نه ډک کې علاقې دي او دې کې لکه زه به دا ووایم لکه روبي دی چې هغه ته مطلب د کنګ آف جیم سټونز کلر سټونز کې ویلی شي په هونزا علاقې کې لکه دی همداسې د کشمیر علاقې ونه ډکې دي بیا ایمرلډ دی ایمرلډ په سوات باندې په لوی پیمانې باندې لکه میلاویږي او ایمرلډ په هراموش ګلګت بلتستان کې مطلب روزي په چترال کې هم داسې روزي او هغه د بعد لکه اکوامرین دی اکوامرین په ګلګت بلتستان کې شګر نګر خو کوالټي ولام پکې روزي او دې نه علاوه د کټلنګ ټوپاز د مردان کټلنګ ټوپاز په دنیا کې مطلب دا دی پوه شوې که نه څه د دې ډیمانډ ټولو نه های دی په ټوپازو کې ښکلي ټوپاز لکه روزي او همداسې مختلف لکه نور سیمی پریشیس دي لکه پیروډوټ دی دا سوپټ مانسیرې سره دغه دی کشمیر سره کنیکټډ دی سو دې کې کورنډم روزي سفایرز سکوم دی نیلم وغیرہ کنه روبي روزي بټکونډي روبي کلر په دنیا کې مشهور کلر دی دا کلر ډېر کم ملایي نو دا ټول لکه دا علاقې ډکې دي خو که په دې باندې دې ایشوزونو ته لکه که حکومت د سند درجه ورکړي او دې دپاره یو پلانینګ جوړ کړي خو هغه داسې پلانینګ پکار دی چې په کومو علاقو کې چې دا وسایل دا ریسورسز دا جواهرات موجود دي یا منرل انډسټریل منرلز موجود دي لکه انډسټریل منرلز ډېر مختلف قسم منرلز او هغې کې مطلب دا دی لکه سرپنټین نفرایډز کرومایټ کاپر او ایون سلور او همداسې نور لکه قیمتي انډسټریلز دغه منرلز کوم دي که نو که دې ته حکومت یو صنعتي درجه ورکړي او چې د کومې علاقې نه دا روزي پکار دی په دې باندې مطلب دا چې داسې یو پلانینګ وي چې هغه خلک ټولو نه اول د هغه ډیولپ شي د هغو فایدې کارونه وشي بعد کې ورسره چې د هغو فایدې کارونه کېږي نو حکومت ته ورکړي مطلب دا ډېر ریونیو جنریټ کېدلی شي او حکومت ته مطلب دا دی چې پراپر ټیکنالوژي د دو خلکو ته ورکړی شي هغه پخپله ماینز دي هغه فایټرز دي هغو مایننګ کې ډېر دا آسان کار نه دی خو که دغو ته مشینري ورکړي نو ډېره ویسټیج به ډېر کم شي